یار ما ډیر پریشان یم. ولې خیر؟ یاره د ما موبایل د ما ملګري هیک کړی ده. ما ته هر څوک په واتساپ کې میسج راولېږي یا په مسنجر کې میسج راولېږي یا زه په ګوګل کې شی سرچ کوم یا په یوټیوب کې شی سرچ کوم هغه د ما ملګري ته ټول معلومیږي. ما ته میسج راولېږي وای تا په 2 بجې باندې په ګوګل کې دغه شی سرچ کړی په یوټیوب کې دغه شی سرچ کړی په 2 بجې دغه کس ته میسج راولېږي ته دغه رقم جواب ورکړي. یعنی د ما د موبایل ټوټل ډیټا کتلی سي. والله که د ما په موبایل باندې سچم کړی ده دا د تا په موبایل کې پټ تھرد پارټي اپلیکیشن انسټال کړی ده. د هغه اپلیکیشن په سره د تا د موبایل ټول ډیټا کتلی سي. تاسو په خپل موبایل کې کوم میسجان کوي، تاسو په خپل موبایل کې هر شی ګوري، تا په موبایل کې کوم تصویران پراته دي، تا په موبایل کې کوم ویډیوګانې پراته دي، نو د تا د موبایل ټول ډیټا د هغه تھرد پارټي اپلیکیشن په سره په خپل موبایل کې کتلی سي. نو د لپاره به یو طریقه نه راځي زه خپل موبایل معلوم کم ساید ما موبایل خو به نه وي هیک سوی. که چیرې د ما موبایل هیک سوی وي نو د کوم اپلیکیشنانو په سره هیک سوی ده او د کوم اپلیکیشنانو په سره بل څوک د ما ډیټا ګوري. نو آی داس به یو طریقه نه وي هوسته په دې ویډیو کې زه تاسو یو طریقه درخې ما د دغه طریقې په سره به توکولای سي چې خپل موبایل چک کې خپل موبایل معلوم کې ساید د موبایل خو به نه وي هیک سوی. که چیرې هیک سوی ده نو د کوم اپلیکیشنانو په سره هیک سوی ده، کوم اپلیکیشنان تا په موبایل کې پټ دي هغه اپلیکیشنان بل ته تا راوړوي نو هغه اپلیکیشن خپل موبایل څخه ډیلیټ کړه نو تا موبایل به محفوظ سي. بیا به هیڅ څوک هم ستا د موبایل ډیټا په خپل موبایل کې نشي کتلی. هو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته ډیره ضروري طریقه درخې ماس د دغه طریقې په سره به تاسو وکولای شئ چې خپل موبایل چک کړئ، خپل موبایل معلوم کړئ چې تاسو موبایل خو بننی وي هیک سوی. کچيري هیک سوی ده نو د کوم اپلیکیشنانو په سره هیک سوی ده او د کوم اپلیکیشنانو په سره بل څوک تاسو د موبایل ډیټا ګوري نو به تاسو په ډیره اساني سره وکولای شئ چې خپل موبایل محفوظ کړئ. نو دا ټول موږ څنګه کولای شو نو راسي په ویډیو کې دروخم. نو دوستانو دل پر وتا سوالار په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دا او په اول کمنټ کې مې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک درکړی دا. نو دغه اپلیکیشن تاسو لغه په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډیر اسانه د ګور په دې کې موږ سره اول اپشن دی فایند سپای اپس په نامه. سپای اپس جاسوسي والا اپلیکیشنانو ته وایي، هغه اپلیکیشنانو ته وایي کوم چې تاسو په موبایل کې جاسوسي کوي، تاسو د موبایل ډیټا له نور خلکو سره شریکوي، هغه ته سپای اپس وایي. نو په دې کې موږ سره اول اپشن دی فایند سپای اپس. په دغه فایند سپای اپس باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه به 100% ته مکمل شي. تاسو موبایل کې هر څونه اپلیکیشنان انسټال وي هغه به ټوټل سکرین کې کچيري تاسو په موبایل کې خطرناک اپلیکیشنان موجود وو، جاسوسي والا اپلیکیشنان موجود وو، تاسو د موبایل ډیټا له بل چا سره شیر کوله هغه به تاسو ته راوړوي چې دغه سیدي دغه سپای اپسونه دي، دغه جاسوسي والا اپلیکیشنان دي. نو دغه ډیر ټیم اخلي دوستانو، انتظار ته کو چې دغه 100% ته ورسیږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې دغه تقریبا 100% ته ورسیدي. ګور پورتل ته راوړوي نو سپای اپ از انسټال ان یور ډیوایس. ګور د موبایل چې دغه سکیور ده، محفوظ ده. د موبایل کې یو خطرناک اپلیکیشن نه دی انسټال. کچيري تاسو په موبایل کې انسټال تاسو ته بدل ته راوړوي خالي ډیلیټ کړئ ان انسټال کړئ نو تاسو موبایل به محفوظ شي. یو دغه اپشن سو بیا په دې کې لاندې موږ سره ګور دویم اپشن دی مالویر ریموول په نامه. په دغه مالویر ریموول اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. نو په دې ګور په د ایکسپریس سکین په دغه ټیک مارک ولګوي، پر رن سکین باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه هم دوستانو تاسو د موبایل ټوټل اپلیکیشنان سکینوي. کچيري په هغه اپلیکیشنانو کې کوم وایرس او تاسو د موبایل جاسوسي کول هغه اپلیکیشنان دلته هم تاسو راوړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلی سي دلته ګور د موبایل کې ټوټل 240 اپلیکیشنان انسټال دي. مالویر پونټ کې ګور 0 رالی، یعنی یو وایرس والا اپلیکیشن د موبایل کې نه دی انسټال. د موبایل څخه هغه سکیور ده. بیرته شاته راځو. اوس دوستانو موږ راځو د موبایل کې کوم پټ اپلیکیشنان انسټال دي هغه معلومو. ګور اوس خو یو موبایل کې دلته اپلیکیشنان انسټال څه خور چاته معلومیږي چې دغه اپلیکیشنان تاسو په موبایل کې انسټال دي. اوس که چیرې یو اپلیکیشن تاسو په موبایل کې پټ انسټال وي نو هغه به تاسو څنګه معلوموي؟ نو دغه رقم تاسو ملګری نه تاسو سره دغه رقم چمکولای شي چې تاسو په موبایل کې خطرناک اپلیکیشن انسټال کې بیا هغه پټ کې نو هغه پټ اپلیکیشنان به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوي. بیا به راسي هغه اپلیکیشن دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ ګور پورتل موږ سره دلته یو اپشن دی هایډن په نامه. ګور د موبایل کې اوس 3 دانې اپلیکیشنان سي دي هغه پټ دي. نو خالی په دغه هایډن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سیم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګور د موبایل کې دغه 3 دانې اپلیکیشنان پټ دي، پټ انسټال. یعنی دلته ګور موږ ته نه راړوي، دلته دغه اپلیکیشنان موږ ته نه راړوي، خو دلته د موبایل کې انسټال دي او د موبایل کې پټ. نو کوم بیا چیرې ختمول خالی په هغه اپلیکیشن باندې کلیک کوئ. کله تاسو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ، په ان انسټال به کلیک وکړئ، په اوکی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه اپلیکیشنان به له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړئ. دغه 3 سره اپلیکیشنان ما په کار دي نو په دې وجه زه نه ډیلیټ کوم. تاسو کې دلته راوړل تاسو به ډیلیټ کړئ. بیا په دې کې بل اپشن دی ډیټیکټ ټریکینګ اپس په نامه. په دغه ډیټیکټ ټریکینګ اپس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په ډیټیکټ ټریکینګ اپس باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته اپلیکیشنان درخې کوم اپلیکیشنانو ته تاسو کوم پرمیشنان ور کړی دي او کوم اپلیکیشنان تاسو له کوم ځایو څخه را ډاونلوډ کړی دي. یعنی تاسو د اپلیکیشنانو په اړه کې مکمل معلومات درکوي. ضروري اپشنان سو دوستانو هغه
هغه اول دریو ما تاسو ته دروخول. نو دلته ګوره دغه اپلیکیشن سره سورس وای دغه له پلی سٹور سره ډاونلوډ شوی دی، دام له پلی سٹور ده. ګوره د زوس بل زیس انسټال شوی وي هغه تاسو ته دلته راخیم. راځم دلته ز ګوره اوس دغه پریکول اپلیکیشن سره دغه ما ګوره له ګوګل څخه ډاونلوډ کړی دی، په کیوي براوزر کې لاغه انسټال کړی دی، په سورس کې دلته ګوره کیوي براوزر روان ده. دغه رقم په دغه پرمیشنز کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو، په دغه پرمیشن کې دلته تاسو درخې دغه اپلیکیشن ته تاسو کوم پرمیشن ورکړی دی، کوم چیرې یو پرمیشن ور بندوي د اکاونټ کې سټینګ اپشن ته په دغه سټینګ اپشن کله تاسو کلیک وکړئ دا په دغه پرمیشن اپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو دغه پرمیشنان ور بندولای شئ. یعنی دوستانو دلته تاسو د اپلیکیشن په اړه کې معلومات درکوي، ضروري اپشنان سي هغه دغه اول دریو د کوم سیمه تاسو ته دروخول. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اساني سره کولای شئ چې هغه سپای اپس په خپل موبایل کې پیدا کړئ، هغه جاسوسي والا اپلیکیشن په خپل موبایل کې پیدا کړئ کوم چې تاسو د موبایل ټول ډیټا له بل چا سره شریکوي. کله چې تاسو راوړوي خالي خپل موبایل ډیلیټ کړئ نو بیا به هیڅوک هم نس کولای چې تاسو د موبایل ډیټا په خپل موبایل کې وګورئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فائدہ واخلي. نو ملګرو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای پامان.